الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 28 آیت ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ژباړه: څرنګه کافر کیږئ په الله باندې، حال دا چې وی تاسو مړه بیا الله تعالی ژوندي کړئ تاسو، یعنی د روح په درکولو سره بیا به الله جل جلاله مړه کړي تاسې، بیا به الله جل جلاله ژوندي کړي تاسې په بعث سره، بیا به خاص هم دې ته وګرځول شئ، یعنی د خپلو اعمالو د جزا لپاره. تفسیر: یعنی په اوله کې تاسو بېځانه اجسام وئ چې حس او حرکت درکې نه وه. لومړی عناصر وئ، وروسته د مور او پلار خواړه او غذا شوئ، او بیا نطفه او ورپسې کلکه وینه، او بیا یوه ټوټه غوښه شوئ. له لومړنیو حالاتو څخه وروسته په تاسو کې روح یعنې ساه پوه شوه چې د هغه له امله لومړی د مور په رحم کې او بیا په دنیا کې ژوند کوئ. کله چې په دنیا کې د مرګ وخت راشي او مړه شئ، بیا به په قیامت کې ژوندي کیږئ چې حساب ورکړئ او خپلې عملنامې واخلئ، یعنی له قبرونو څخه به ووځئ او د الله ذوالجلال په حضور کې به د حساب او کتاب لپاره ودرېږئ. نو اوس تاسو خپله انصاف وکړئ. هر کله چې تاسو له اول تر آخره پورې د الله تعالی د احساناتو او فایدو ګروي یئ او په هر حالت او حاجت کې ورته محتاج یئ او هم دته امید او هیله لرئ، نو په سر د هغه کفر غوره کول او د پاک ذوالجلال نافرمانی ته ملا تړل څومره د تعجب، افسوس او حیرانۍ خبره ده. ومن الله توفیق. د دې ویډیو لایک مه هیروئ. مننه.